کما زنانه چې د خاوند نه بغیر د عذر د طلاق مطالبه کوي او لفظ د طلاق صوتی، نبی علیہ السلام فرمایي په دې زنانه باندې د جنت بوی حرام دی چې دا د خاوند نه د طلاق الفاظ او بار بار په وړه خبره خاوند ته وی مال طلاق مال طلاق. نن خدا رواج شوی بس معمولی جګړه مال طلاق مال طلاق. په دې زنانه د جنت بوی حرام دی چې د خاوند نه دا بغیر د عذر نه د طلاق مطالبه کوي. دا اکثر کارونه چې کیږي ټول د غصې په حالت مونږ نه بې صبري وشي بې صبري را وشي. کله ناکله سړی غربت ډیر ګیر کې جو بې صبري تی نه وشي. کادل فقر ان یکون کفرا، کله ناکله دا غریبي سړی کفر ته ورسوي. غریب شي ډیر جو بس د کفر کلمات ته وو غیر شروع کی جو کفر ته وو. علی رضی اللہ تعالی عنہ یو مکاتب غلام راغی د خپل قرض شکایت ورته وی په ما ډیره قرض. علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي وی ستا هغه کلمات ونه خم کم چې ماته امام الانبیاء خودلی د قرض باره کې درته هغه کلمات ونه خم چې الله دې قرض ختم کړي. او وی که دومره قرض دی لکه جبل سیر، دا سیر یو غر دی غر، وی که د جبل سیر عمره قرضی در باندې خو الله به ختم الله به د هغې د ختمولو اسباب پیدا کړي. وی درته نه ښیمه چې ما ته خپل محبوب ښودلی دي. وی ولې راته نه ښیې؟ وی ما ته نبی علیہ السلام ښودلي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. دا چې په چا قرض وی چې د جبل سیر عمره د سیر غر عمره قرض در باندې الله به د ختمولو اسباب پیدا کوي. دا دعا کوه دا ما ته خپل محبوب امام الانبیاء ولې ترمذی شریف کی روایت وی دا ما ته نبی علیہ السلام ښودلې ده اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. الله به دې ټولې قرضې ختم. دا چې چا باندې قرضی دا وظیفه کوي الله به ټولې قرضې ان شاء الله الله به اسباب پیدا کړي. هر مانځنه فرض مانځنه پسې درې پیرې وای فرض مونږ دی وکړو ناسله و اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. و شرط پدې چې مونږ پکې دا د فرض مون نه پس چې درې پیری وای دا هر فرض مون نه پس دا غرو بر قرضې در باندې الله به ختم. الله ته متوجه کیږي صبر کوه بے صبری وکوه بے صبری. اول حکم سوچو عبادت زمون په هغه طریقه نه چې کومه طریقه ته قبلېدو نو سب زمون دعا قبول شي سب زمون دعا قبول شي. عبادات په هغه طریقه نه حدیث مبارک کې راځي